سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي تاسو لا د ټول ښه او روغ اوسئ او د صحت جامې مو پته نه وي. ملګرو، نننۍ ویډیو زمونږ یو اپلیکیشن په اړه ده چې دغه اپلیکیشن کې هغه مسایل او هغه شیان دي چې هغه د هر چا په کار راځي، مطلب ټول د طب اړوند مسایل یې ورکړي. نو د هرې دوایي نوم پکې شته دی، سره له پښتو ژباړې نوم سره یې پښتو نوم ورکړي او که د انګلیسي نوم ورکړي. هغه دوایي تاسو ته ښیي چې دا د دغه مرض دپاره ده او د دغه شي دپاره کار کوي. مطلب پوره چا خبره طب دی. فرض مثال دلته لیکم درد ده، نو دلته وګورئ د درد دپاره چې کوم څه لوازم دي هغه ټول پکې راغلي. معدې درد او د سر درد او هغه ګولۍ او دوایانې راته ښیي چې هغه د درد لپاره ضرور دي. نو ښه اپلیکیشن دی، هر څوک کولی شي استعمال یې کړي او د هر چا په ژوند کې دا په کار راځي. زه باوري یم چې دا د هر چا په ژوند کې په کار راځي. نو د زخم کولو کې ګوره د زخم پورې مربوط ټول مسایل درته ښیي. دارنګه که انګلیسي کې کوم نوم ورکړي هم تاسو ته یو دوایي نوم در سره یې په انګلیسي کې ورته ورکړي، هغه درته راغلي او تاسو ته ښیي چې دا د دې شي دپاره کار کوي. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، زما خپله ډېر زیات خوښ شولو. دا یو ملګری دی، هغه جوړ کړی دی نو کوري آباد. ښه اپلیکیشن یې جوړ کړی دی. د دغې د ترلاسه کولو دپاره تاسو به یو کار وکړئ، دا په پلی سټور کې نشته دی، تاسو به دا وټساپ له لارې ما ترلاسه کوئ. دغه شماره ګورئ، په دغې شماره ماته وټساپ وکړئ او میسج وکړئ، زه به تاسو ته په وټساپ کې دا ولیږم او هغې نه تاسو یې انسټال کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، د خدای په امان.